بالاخره دوستم ته د مارشالۍ په ورکړې وروستۍ پریکړه وشوله. ولسمشر غني تازه د څه فرمان صادر کړی، څه پریکړې کړې ده، تازه څه پیښ شوي دي، دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې ټول جزئیات کتلی شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ولسمشر غني له لوري عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوه. هغه فرمان چې د ولسمشر غني له لوري پکې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده، له تېرې ورځې راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی. که څه هم د دغه فرمان په تړاو دا خبرې هم کېدې چې دا فرمان جعلي دی، خو ازادي راډیو په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ځینو سرچینو او د عبدالرشید دوستم یوې سرچینې له لوري تایید شوې ده چې دا فرمان اصلي دی او د ولسمشر غني له لوري جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوه. ازادي راډیو په خپل راپور کې لیکلي چې عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینو ورته ویلي دي چې دا فرمان 3 اونۍ مخکې لاسلیک شوی دی او ټاکل شوې وه چې تېره شپه د ملي ټلویزیون له لارې خپور کړی شي، خو تر اوسه نه دی خپور شوی. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې د لاسلیک پر مهال عبدالله له ولسمشر غني څخه جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکولو غوښتنه هم کړې وه. د دغه هوکړه مخکې هم د رشید دوستم ویاند ویلي و چې که رشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورنه کړل شي نو د دواړو ډلو ترمنځ به سیاسي هوکړه نه کیږي. که څه هم دغه سیاسي هوکړه د لاسلیک ډېرې ورځې تېرې شوې، خو لا هم په دې تړاو بحثونه وو چې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شي او که نه. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.